بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. الف لام میم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الف لام میم. دا کتاب بی د شک او بی د شبه د عالمیانو د پروردگار لخوا نازل شوی دی. ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. آیا دی وای چې دغه سړي یعنی محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا قرآن د خپل ځانه جوړ کړی دی؟ نه بلکې دا حق دی ستا د پروردګار لخوا، تر څو چې ته یو داسې قوم خبردار کړي چې هغو ته د تا نه مخکې څوک ویرونکی نه دی راغلی، ښایي چې هغوی سمه لاره ومومي. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. هم هغه الله دی چې هغه اسمانونه او ځمکه او هغه ټول شیان چې د هغو په منځ کې دي په شپږو ورځو کې پیدا کړل، بیا د هغه وروستو هغه د خپل سلطنت په تخت قایم شو. د هغه نه سوا نه ستاسو څوک ملاتړ او مددګار شته او نه څوک د هغه په وړاندې سفارش کوونکی. نو آیا تاسو بیا هم نصیحت نه اخلئ؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. هغه د اسمان نه تر ځمکې پورې د هر کار تدبیر کوي او د دې ادارې رپورټ پاس د هغه حضور ته ورځي په یو داسې ورځ چې د هغې اندازه د ستاسو د شمیر د مخې 1000 کاله ده. ذلك عالم الغیب والشهادة العزیز الرحیم. هم هغه دی چې هر پټ او ښکاره باندې پوهېدونکی، زبردست غالبه او ډېر مهربان دی. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. هغه چې هر شی پیدا کړ ډېر ښه پیدا کړ، هغه د انسان پهل د پخې شوي خټې سره وکړو. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. بیا د هغه زوزات د نطفې نه پیدا کړو د یو سپکو اوبو نه. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بیا یې هغه ټیک ټاک کړو، هغه یې بې عیبه او بې نیمګړتیا جوړ کړو او خپل روح یې پکې پوکړو او تاسو ته یې غوږونه درکړل، سترګې درکړې او زړونه یې درکړل، بیا هم تاسو بیخي لږ شکر ویستونکي یئ. فقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد.
بل هم بلقاء ربهم كافرون. او دغه خلک وای کله چې مونږ په خاورو کې ګډوډ شو نو آیا مونږ به بیا د نوي سره پیدا کړی شو؟ اصلي خبره دا ده چې دی د خپل پروردګار سره ملاقات نه منکر دی. قل يتوفاكم ملك الموت الذي أكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. دی ته وایا تاسو ته به د مرګ هغه فریښته چې په تاسو مقرر شوې ده مرګ درکړي او بیا به تاسو ټول د خپل پروردګار لوري ته راوګرځول شئ. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. کاش کې تو ویني هغه وخت چې دغه مجرمان زوړن سر د خپل پروردګار په وړاندې ولاړ وي. په هغه وخت کې به دی وایي ای زمونږه پروردګاره مونږ ښه ولیدل او وامرېدل، اوس مونږ بیرته ولیږه تر څو چې مونږ نیک عمل وکړو، اوس مونږ یقین کوونکي یو. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. په جواب کې به وویل شي که مونږ غوښتې نو د پخوا بم هر نفس ته د هغه هدایت کړی و، خو زما هغه خبره ترسره شوه چې ما ویلي وو چې زه به دوزخ ته پیریانو او انسانانو نه ډک کړم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. نو اوس د خپل دغه عمل خوند وسکئ چې تاسو د دغې ورځې ملاقات هیر کړی وو، مونږ اوس تاسو هیر کړي یئ. نو سکئ د خپل اعمالو په بدل کې د همیشني عذاب خوند. د دې آیات په اورېدو یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. زمونږ په آیاتونو باندې خو هغه خلک ایمان راوړي چې د دغو آیاتونو په اورولو سره چې کله هغو ته نصیحت کیږي نو په سجده پریوزي او د خپل پروردګار ثنا ستاینې سره د هغه پاکي بیانوي او تکبر نه کوي. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اړخونه یې د خپلو بسترو نه بیل وي، یعنی شپه کې پاسي، نفل او تهجد کوي، توبه وباسي، دعاګانې غواړي، تسبیح کوي او زاری کوي، خپل پروردګار په ویره او په امید سره بلی او څه روزي چې مونږ هغو ته ورکړې ده د هغې نه د خدای په لار کې خرج کوي. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. یو نفس هم په دې نه پوهیږي چې د خوشحالۍ او زیری کم وسایل چې د هغو د سترګو یخ د هغو د اعمالو په بدل کې هغو دپاره پټ ساتلی شوي دي، هیڅوک پې خبر نه دی. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون.
خانو آیا دا کې دی شي چې څوک چې مومن وي هغه دې د هغه چا په څیرې شي چې فاسق وي دغه دواړه نشي برابر دی. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. کمو کسانو چې ایمان راوړی دی او نیک عمل کړي دي د هغو دپاره د تل جنتونه دي د میلمستیا په طریقه د هغو د اعمالو په بدل کې. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. او کمو کسانو چې حکمونه منلو د هغو اوسېدو ځای دوزخ دی. هر کله چې هغوی د هغه ځایه وتل غواړي بیرته به په هغه کې وغورځول شي او هغو ته به وویل شي چې اوس د هم هغه اور د عذاب خوند وڅکئ چې تاسو هغه دروغ ګڼه. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. دا یقیني ده د هغه لوی عذاب نه مخکې به مو په همدې دنیا کې د یو ځینې واړه نږدې عذاب خوند به په دې باندې وڅکو ښایي که دوی د خپلې سرکشۍ د لارې نه راواوړي. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. او د هغه چانه به لوی ظالم څوک وي چې هغه ته د هغه د پروردګار د آیاتونو په وسیله نصیحت وشي او بیا هغه د هغو نه مخ واړوي. یقین وکړئ د دغسې مجرمانو نه موږ انتقام اخیستونکي یو. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. د دې نه مخکې مونږ موسی علیه السلام ته کتاب ورکړو نو ته هیڅ کله موسی سره ملاقات کې په شک کې مه اوسه او هغه کتاب مونږ د بني اسرائیلو دپاره هدایت ګرځولی و. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. او کله چې هغوی صبر وکړ او زموږ په آیاتونو یې یقین وکړو نو په هغو کې موږ داسې پیشوا پیدا کړل چې زموږ په امر خلکو ته هدایت کولو. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. یقینا هم دا ستا رب د قیامت په ورځ د هغو خبرو فیصله وکړي چې په هغو کې بني اسرائیلو په خپلو منځو کې سره اختلاف کړی دی. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. نو آیا دغو خلکو ته په دغو تاریخي پیښو کې څه هدایت نه دی په برخه شوی چې د دې نه مخکې موږ څومره قومونه هلاک کړي دي چې د هغو په مینو کې نن ګرځي را ګرځي په دې کې غټې نښې دي. آیا دوی نه اوري؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون.
او آیا دغو خلکو دا نه دي لیدلي چې موږ د یوې شاړې ځمکې لوري ته اوبه جاري کوو او بیا د هم هغه ځمکې نه هغه فصلونه راوباسو چې د هغه نه هم د دې څاروي خوراک کوي او هم دی پخپله آیا بیا هم دی نه ویني ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين دغه خلک وایي چې دغه فیصله به کله کیږي که تاسو رښتیني یئ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون دی ته ووایه د فیصلې په ورځ به ایمان راوړل د هغو خلکو دپاره هیڅ ګټور نه وي چې هغوی کافر شوي دي او بیا به هغو ته څه مهلت ورنه کړی شي فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون قنو اوس دی په خپل حال پرېږده او انتظار کوه دی هم منتظر دی صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی